السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. په نن ویډیو کې ستاسو د خدمت چې څنګه موږ کولی شو د خپل بیټرۍ یو 12 لیول خلاص کړو. نو راځو د ویډیو په طرف هغه چا چې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په لومړي ځل زموږ ویډیو ګوري نو هیله کوو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ. نو راځو د ویډیو په طرف خپل اف جی کوین اپ خلاصو. نو فری انکم ته راځو او بیا په فری انکم کې دغه بوست اپشن باندې کلیک کوو. کله مو دوستانو چې دلته کلیک وکړل ته څو اپشن راځي، نو تاسو به دغه دویم اپشن چې بیټرۍ ورته لیکلې ده نو دا ډیر مهم دی دوستانو، ځکه که دا څومره تاسو بوست کړئ همغومره به په ورځ کې ډیر کوین ترلاسه کړئ. لکه زه اوس په ورځ کې 40 ساعتونو کې 53 کوین ترلاسه کولی شم. نو کله دوستانو چې تاسو اوس مانه 410 اف جی کوین غواړي چې زه 12 لیول خلاص کړم، ما سره دی ټول 410 کوینه، یعنی ما ورته پوره کړي دي. نو چې کله مو کوین پوره کړل دوستانو تاسو به راشئ په دغه نشان به ورته کلیک واخلئ او په تاسو سره به 12 لیول خلاص شي. نو که تاسو 12 لیول نه وي، مثلا دریم، څلورم یا شپږم یا دینه مخکې استئ شلم لیول کې 18 لیول کې، نو هم په همدغه طریقه باندې کیږي. تاسو به سمپل راشئ دلته به ورته کلیک واخلئ، خپل کوین به مو البته پوره کړي وي، نو دلته به ورته کلیک واخلئ. زه کلیک اخلم، ما سره 12 لیول خلاص شو. اوس ما سره کوین 1.55 پاتې شو. دا ځکه دوستانو مخکې دیش ول اوس یعنی دیش هلته کټ شو، یو بیا هم دلته پاتې شو. دا ځکه چې ما په کمپیوټر کې میننګ روان کړی دی، نو هغه یو کوین دلته ځکه اضافه شو. نو ښه دوستانو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه، خیر اوسئ. که بله کومه پوښتنه وي ستاسو نو تاسو کولی شئ په کومنټ کې ماته ووایه، زه یې درته حل کوم انشاءالله. ښې چارې مخې ته مو ښه شه.